الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم سورة البلد آخر پارا یو څو آیاتونه ستاسو مخکې تلاوت شوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو ارشاداتو څخه یو ارشاد او حدیث شریف چې امام ابو داود رحمه الله تعالی په خپل کتاب سنن ابي داود شریف کې نقل کړی دی ستاسو مخکې ذکر شوی. عزیزانو، یو لوی عامل او یو لوی باعث، یو لوی علت چې د ټولنې د فساد او د ټولنې د خرابۍ او په خپل مابین کې د تعلقاتو د روابطو د خرابۍ باعث دی او عامل یې بولي او علت یې بولي، هغه دی چې شي هغه عناد، ضد، تعصب، لویی، کبر، غرور. د مسلمانانو په ټولنه کې دا شان باید نیستی وي. که سابقه تاریخونو ته وګورو، د قرآن کریم بیان سو واقعاتو ته وګورو، نو کوم قومونه چې د الله عزوجل په غضب اخته سوي دي یا د دې دنیا څخه نیست و نابود تللي دي، هغوی دغه مشکل درلودی چې عناد، تعصب، حق په سترګو لیدل، حق په غوږو اورېدل، په زړه باندې په دماغ باندې په دغه شي پوهېدل چې دا حق دی، صرف تعصب، صرف ضد، صرف عناد دغه و چې دوی د دغه شي منلو ته نه پرېښود. فاهلکناهم، د الله عزوجل فیصلې څه شول چې هغه موږ هلاک کړل، چې هغه موږ څه کړل؟ هلاک کړل. نو دا ټولنه خرابوي. قوم د فرعون ولې هلاک سو؟ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. الله عزوجل فرمایي موږ د فرعون ټبر او قوم ټولې په وچکلۍ سره ونیول. بالسنين. حضرت موسی علیہ السلام یوه معجزه ورښکاره کړه، بله معجزه یې ورښکاره کړه، یې منل. لکړی وغورځول، مار سو، په حقیقت سره مار سو. فرعون ته یې خوله وازه کړل. فرعون وایي د تخته شوستو ډېرې دي، حیا یې وړې بولې ځینې وسولې، لیکن نه منل. موسی علیہ السلام ته د خپل خدای واسطه ورکړه چې خلاص مې کړي، ځینې په در بدر یې کړم. موسی علیہ السلام لکړه ځینې له داسې دغه حال ته سره ورسېد. لاس به په بغل نه نیستی چې راوبایستی، داسې به سپین ځلو بل کېدی من غیر سوء. د حضرت موسی علیہ السلام لاس د پیس په مرض نه وخته الله عزوجل فرمایي چې دا نو د پیس په مریضۍ دا معجزه یې مرو شو. لیکن فرعون د یو شي په نشه کې و چې هغه د اقتدار نشه و، هغه د قدرت نشه و، هغه د چوکۍ نشه و. دغه شي دغه شي نه پرېښوی دغه ته چې حق ومني. الله عزوجل فرمایي موږ دوی په وچکلۍ ونیول، په قحطۍ مو ونیول، په نیستۍ مو ونیول. ونقص من الثمرات، په میوو کې کمه یې راغله. باغونه یې درلوده، ششه باغات یې درلوده، هر څه یې درلوده، لیکن الله عزوجل وایي ما دوی څه کړل؟ کښت و باغونه به یې درلوده، پیداوار به یې درلوده، لیکن یعنی کښت و باغونه به یې درلوده، لیکن پیداوار یې نه کړ، پیداوار یې نه کړ. فارسلنا علیهم الطوفان. الله عزوجل فرمایي موږ پر فرعوني و قبطي قوم باندې طوفان مسلط کړي. د طوفان څخه مراد اوبه دي.
دومره بارانونه الله عز وجل د فرعون پر قوم وکړل چې نور دوی د ناستې د پروتې ځای نه درلود. خاص و عام یې ټوله واخیستل، که زیرخانې وې، که تعمیران وه، که هر څه چې وه دا یې ټوله واخیستل. د الله عز وجل خپل عذابونه ورشول. والجراد، ملخان مو پر مسلطه کړل. داسې سیلونه د ملخانو پر راغلل چې کښت و کروندې پاکې ځینې وخوړل، هېڅ شی نه ورپېښ شو. والقمل، شپږې مو پر مسلطه کړي. شپږو ته هم وایي قمل، جمع د قملتون، او د قمل تفسیر په شپږې سره هم راغلی. شپږې هغه خزندې دي چې د انسان په کالو، په سر او په ژره کې پیدا کېږي، ډېر انسان خوري. او شپږې هغه شی دي د وطن خلک یې پېژني. موږ تاسې اوس بازاریان سولو، خوند مو ولاړئ. شپږې هغه دي چې د وطن خلک راولاړ سي، غنم ګدام ته واچي، جلت یې ترې واچي، څه شي ورته وایي، ذخیرې ترې واچي، قرار شپږې وکړي. 20 خورواره غنم بیا ګدام و جلت کې ته واچول، د کال په اخر کې چې بیا راواخېسته 2 خورواره به نسول، ټول به شپږې سپوڼلې ول. دغه یې عذابونه وکړه. په سر کې به شپږې وي، په ژرو کې به شپږې وي، په بدنو کې به شپږې وي. خوب یې نسو ځینې کوئ، لکه زموږ ستاسې د ځینې وطنو کوي کې خدای دې د چا شپه په داسې کوټه کې نه کوي چې کوي کې لري، تر ساره خوب هلاکه دي. تیار 12 ساعته الارم دی مسلسل. والقمل والضفادع، الله عز وجل فرمایي چونګوشې مو پر مسلطه کړې. دا ډېره خطرناکه معامله وه. دومره چونګوشې الله عز وجل پر بني اسرائیلو مسلطه کړلې، وایي 2 کسانو به خبرې سره کولې، چونګوشه به د مځکې سره په اواز ول په خوله پسې به وموښتل. دا تاسې وینئ دا چونګوشې، دا خزندې، دا د الله عز وجل په حکم داسې ارامې دي چې یو میږی الله درته بلا کې په والله باور وکړي که بیا خوب ځینې وکړي. د یوې کۍ کې توان و طاقت په انسان کې نشته. یوه کۍ که وریلکه انسان ته تر ساره خوب نشي ځینې کولی. داسې شپږ داسې کسان هم وایي دوی به ولاړ و، دا چونګوشې به پورا پورته روایاتو کې راځي، تفاسیر اخیستي دي چې تر زنې پورې به په چونګوشو کې پټ شو. سړي د هغسې زاره ځینې چې وي چې وګوره خشته پشته. والضفادع، چونګوشې پر مسلط. والدم، وینې مو پر مسلطه کړلې، وینې مو پر مسلطه کړلې. اوبه یې الله عز وجل په وینو وربدلې کړې. په ژویو کې به اوبه وې، ما سهار چې به راکښېنستل وینې به وې. په غړوکو کې به شلومبې وې، په وینو به بدلې سوې. په کټوو کې به مستې وې، په وینو به بدلې سوې. شیدې به په وینو بدلېدلې. هغه څانان، هغه برمیز، موږ ستاسې په اصطلاح هغه ولي و زابران چې د دوی به پکښته هغه الله عز وجل وینې کړي. دغه د سرکشي انجام دی. خو نن دا کتاب د مسلمانانو څخه لیرې سو. نن مو دا د تاخچو میلمه دی، نن مو دا د مسجد الباري میلمه دی، او نن مو دا د ملایانو صاحبانو تر درس لاندې دی. بس موږ په مدرسو کې د قرآن ترجمې وایو. ما یو څو عمر پرېښود، د قرآن ترجمه مې 10 کاله وکړې. شیخ الهند رحمه الله وایي چې کله د مابس سره ایله سو، نو د عمر 80 و 80 کالو کې ولدو د مابس د تیارو او د مابس د خلوتو سمې 2 نصیحت تر اخیستې دي چې 2 کاره تاسې وکړي. یو کار که غواړئ چې مسلمانان امت دي مسلمه و متحده جوړ سي، د قرآن تعلیمات عام کړئ. په دې قرآن خلک خبر کړي چې د سرکشي انجام څه دی. د سرکشي انجام الله عز وجل د فرعون واقع بیان کړی. تکبر، غرور، سرکشي باید ونیسي. دین د منلو نوم دی. نو شیخ الهند ویل زما یو خواست دا دی چې تاسې په هر مسجد کې چې هر ځای مسجد وي، هر ځای مسجد جامع وي، هلته د قرآن ترجمه باید شروع وي. ضرور نه ده چې ته 20 تفسیر پر وګورې، 25 تفسیر پر وګورې. موږ دلته 2 قسمه ترجمه لرو. یو ترجمه زه دلته سهار کوم، بس یو 8 آیات دي، مختصر ترجمه ورته وکړو، مختصر تفسیر. یو د راډیو ترجمه د 15 نیولې تر 20 تفسیر تر مطالعه لاندې. ابن کثیر داسې وایي، روح المعانی داسې وایي، امام رازی داسې وایي په تفسیر کبیر کې، ابو سعود داسې وایي، فلانکی داسې وایي، فلانکی داسې. هغه تفصیلي ترجمه لیکن دومره پوه سو چې په قرآن کې څه شی راغلي. شیخ الهند وایي یو وصیت مې دا دی چې د قرآن تعلیمات عام کړئ. د هر چا په مسجد کې چې د قرآن ترجمه کړي دي نزغلی مه
چې سلام وګرځول سو دعا وسول یالله چې به دې خیر یو څو سپین ږیري خواران چې د اشراق د لمانځه دپاره ناست دي هغه نو پر راوچ کېږي په مات زړه زموږ خواران دلته راته کښېني ما هم غږ نه دی پر یو درې څلور پر دې بغل راته کښېني یو درې څلور پر دې دا مخامخ یې څوک نه کښېني زه هم غږ نه پر کوم چې مشوره یا د خدای بندګانو خو راسي یو میز مخته کښې زه د چا دپاره ګډ یم تم پر بدل کښېنستې تم پر دا ترجمه زه چا ته کوم اول ادب دا دی چې باید سړی مخته کښېني د استاد نو خدای دې راوښي یا سنت طریقې مو شروع کړي دي کوم دې خدای پکښې راست د استاد په موقف سته ځم یو شی تاسې د قرآن تعلیمات عام کړي په بچانو سپاره زده کړي په بچانو قرآن زده کړي دا یو نیم سل افغانۍ پروا نه کوي دا سل افغانۍ پروا نه کوي ډېرې پیسې زموږ ستاسې د جوبو څخه وځي څنګه وکړو موږ د استادانو ته تنخوا د کومې خوا ورکړو د حکومت څه خو تېښته ده د معارف څه خو تېښته ده چې د حکومت تنخوا نشته تنخوا نه غواړو پلانکۍ نه غواړو آزاد مدارس غواړو آزاد ژوند غواړو نه غواړو چې تحت اثر راسو نه غواړو چې دیني مدارس د چا تر قید لاندې راسي مدارس آزاد راغلي دي مدارس آزاد وه مدارس که آزاد و بیا په قوم کې انقلاب راولي که دې مدارس را قید کړل دا بندې کړه بیا یې خوند ولاړی نو سل افغانۍ څه شته پروا نه کوي موږ داسې بچیان باید قرآن زده کړي وفات کېږو مړه کېږو دا بچی چې مو قرآن زده کړي یو یاسین شریف راپسې ووایي دا څونه به صدقه جاریه دغه ته وایي کل نفس ذائقة الموت هر نفس د مرګ څکونکی دی کل من علیها فان څه چې پر سر د مځکې دي دا فنا کېږي او ختمیږي ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو ذات پاتېږي چې هغه د اکرام او د جلال خاوند دی کل شیء هالک الا وجهه هر څه فنا کېږي ختمیږي د الله ذات پاتېږي دا انسانان به چیرې قرن سل کالو ته وایي قرن اتیا کالو ته وایي دا ځوان وینې دا به اتیا کاله بعد چیرې دا به د ولي کرم میلمه وي موږ خو پرېږدو موږ پیسې ورښیو ختمیږي یو خو مې دا وایي شیخ الهند یو وصیت مې دا واوري قرآن عام کې د سارا خلک دې هم واوري د بازار خلک دې هم واوري موږ نه درته وایي چې مکتب مه په وایاست موږ نه درته وایي چې عصري تعلیم مه په کوئ موږ نه درته وایي چې دینیات یعنی ریاضیات جغرافیه و فیزیک و فلان و فلان مه په زده کوه دا شی ضرور دی که مو یوازې هغه خوا ته ورخیر کوي بیا به د الله عز وجل د دین پر حکمونو باندې اعتراضونه کوي د الله عز وجل د دین پر حکمونو به اعتراضونه کوي زموږ د نوې طبقې ځوانه طبقه چې روشن فکره نن ځان ته وایي روشن خیاله ځان ته وایي ماډرنه طبقه ځان ته وایي د دوی یو مشکل د ځینو دا دی چې دیني تعلیم نه لري بیا چې د لوی اختر قرباني راسي بیا نو مختلف پوسټونه کوي چې دا څنګه مشکل دی دا اوس کوم کار دی دا دونه پیسې ضایع کوه اختریان هللوه دا باید غریبانو ته ورکړي خو غریبان هم دا دي په دې ټولنه کې شته د یوه سوه لاکه یو روپۍ پرې کېږي نه مې درته وایي وایي بیا دې دیدن ته راځم سر خو مو خلاص موت تعویضونه وړي موت دمونه غواړي بیا دې دیدن ته راځم دا دیدن ته خو در سره بیا مه راځه دا د مسجد دیدن به زه هم کافي بله سر دې خلاص نو دا څشکي اعتراضات کوي پر روژې اعتراض کوي پر لمانځه اعتراض کوي حکیم الامت مولانا شرف علي تانوي صاحب فرمایي چې ما ته یو تعلیم یافته ځوان راغی د هندوستان تعلیم یې کړی و انګریزي تعلیم یې کړی و دیني معلومات یې نه درلودې ول ما ته ویل مولانا صاحب یې پوښتنه کوم دا لافق ولې د لمونځونه 5 وخت مقرر کړي دي دا ولې 5 دانې دي ول ما دا لافق دا ستا پزه ولې په مخ کې لګولې دی ولې په څټ کې نه در لګولې څنګه بعضې جوابونه الزامي دي نو څنګه کوي ولې لمونځ 5 وخته دی ولې لمونځونه 5 دي څه پېښه نو ما څه پېښه دا پزه دې پر مخ لګېده دا پزه دې ولې پر څټ نه ده نو پاره به څنګه ته ستا پزه ولې پر مخ لګېدلې د دوه سترګو تر مابین دا ښایسته پښکاري عبدال مولانا صاحب کې چیرې د څټ خواته واړې سړی بدرنګه معلومېږي ولمال بدرنګه واغوم چې یوازې ستا پزه څټ خواته دا د ټولو انسانانو پزې د څټ خواته بیا سړی بدرنګ نه معلومېږي نو لاندې وکتل څټ یې وګورو مالته د الله نظام دی ته د الله پر حکومت څه سوال آیا ستا څه خیال دی چې دا 5 وخت لمونځ کې ترمیم راسي 4 وخت شي ستا دا فکر دی آیا اختصار پکې راسي 3 وخت شي ولمال دا ستا د تحقیق شی نه دی د دې دین 1400 کاله کېږي
په دغه 1400 کاله کې په دین کې داسې پوهان تیر سوي دي، داسې اذهان او داسې فتین والا انسانان تیر سوي دي. حکیم علمت صاحب وایي زه د دیوبند د مدرسې و ادنا شاګرد یم، زه د ټولې نړۍ کافرانو ته چیلنج ورکوم، د مقابلې دعوت ورکوم چې د اسلام پر هر حکم چې تاسې اعتراض لري زه قطع نظر د قرآن و حدیث څخه تاسو ته په عقل سره جواب درکوم. که مې په عقل ماته نه کړه در په هغه وخت العیاذ بالله ثم العیاذ بالله بیا نو زما په اسلام کې شک دی. ته نن تر ابوبکر هوښیار سولې، ته نن تر عمر هوښیار سولې، نن تر عثمان هوښیار سولې، نن تر علي هوښیار سولې رضی الله عنهم. حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه فرمایل چې لمونځونه ولې پنځه دي. حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه فرمایل چې اخترۍ ولې کېږي. هغه ونه فرمایل چې روژې ولې نه نیول کېږي. ته 1400 کاله به یو متینګاډ راپورته سولې، یو خزنده یې راغی ورته دا لمونځونه ولې پنځه دي. دغه یې تاوان دی. نن د شیخ الهند خبره موږ ته معلومه شوه، چا چې قرآن په ناظره ویلي، چا چې قرآن په تفسیر ویلي، چا چې د خپل عالم ملا مصلح هر څوک چې بولي د هغسې خبره اورېدلي او ذهنسازي یې سوې، هغه هېڅکله نه وایي چې الله پنځه ویلي دي. ته د معراج واقع وګوره، لمنځونه 50 منځونه 50 دا د نبی کریم علیه السلام ګرانش دی پر الله عز وجل، دا د موسی علیه السلام سفارش دی چې ورسه اذهب الى ربک فان امتک لا تستطيع. نبی کریم علیه السلام چې ورغی د الله عز وجل مناجات ته، د الله عز وجل راز و نیاز ته، د آخوا شراوتي پر موسی علیه السلام راغی په اسمانو کې. ول چې درته ول رب، ول د رب سره مې خبرې وسولې، زما پر امت 50 منځونه فرض کړل. اقول اذهب الى ربك، اے د الله نبی ورسه خپل رب ته. ما بني اسرائیل تجربه کړې دي، ستا امت ته 50 منځو طاقت نه لري. قصه اوږده ده، ولاړ سه راسه، ولاړ سه راسه، ولاړ سه راسه، 45 منځونه الله عز وجل ورته معاف